جانان جانان افغانستان ودم پکړو دمو پیمان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره ول. اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د پاتې چارو د بشپړولو لپاره به مالیې وزارت د قراردادي شرکت پاتې انوایس ورکوي او قراردادي شرکت مکلف دی چې د یاد انوایس له اخیستلو سره سم د خپلو مقرضونو پیسې هم ورکړي. د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ برېښنا بند کارونه 9.1 ترسره شوي او پاتې هغه بیا هم په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دغه بند د 2.1 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 4,000 کورنیو ته به د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. د اقتصادي کمیسیون له لوري د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، د کور او ښار جوړولو او اقتصاد وزارتونو څخه ګډې جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د بوستان سبز کرنیز مالدارۍ شرکت ته بیرته فعالولو او حقوقي حیثیت معلومولو په اړه دغه شرکت له ونډوالو سره ناستې وکړي او که چیرې ونډوال نشي حاضرېدی د هغوی له قانوني صلاحیت لرونکو استازو سره د ناستې ترسره او د بیرته فعالولو لپاره یې د جدي هڅې پیل شي. په شریعت مو کړ روښان سیال جوړوو یې د جهان.